سلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته د مجیب زدران مینوالو ته یو نوی او ډېر د خوشحالۍ خبر ورکوم چې مجیب زدران په بیګ بیش لیګ کې یو دومره خطرناکه بولینګ د خپل ټیم لپاره ترسره کړی ده او همدغه سره مجیب یو نوی ریکارډ هم جوړ کړی ده. زه به تاسو ته وایم چې ډېر وخت راهیسه مجیب زدران خو په بیګ بیش لیګ کې لوبې ترسره کوي، یعنې دومره خاص بولینګ به یې نه ترسره کوو. کله به یو لوبغاړی اوټ کړه، حالانکې د باندې خو دومره زیات رنزونه هم نه کېدل، خو دغه لوبغاړی به یې نه اوټول ځکه دغه نورو بیټسمینانو به ده سره احتیاط کوو. د به هر یوه لوبه کې 150 نه به زیات رنزونه نه ورکول، خو نن لوبه کې به زه تاسو ته ووایم چې مجیب زدران په 4 اورو کې صرف 15 رنزه ورکړي دي او همدغسې 15 لوبغاړي د مقابل ټیم اوټ کړي دي. دغه د مجیب زدران لپاره یو ریکارډ هم څه چې د 6 اوریزه کرکټ کې دې نه مخکې یعنې دومره ښه بالنګ یې نه و ترسره کړی، حالانکې 3 لوبغاړي یې اوټ کړي، 4 یې اوټ کړي، خو 15 لوبغاړي په یو لیګ کې هم نه دي اوټ کړي، نه په آی پی ایل کې اوټ کړي، نه بیګ بیش لیګ کې اوټ کړي، نه سی پی ایل، یعنې یو لیګ کې مجیب زدران دومره خطرناکه بالنګ ترسره کړی نه ده لکه نن یې ترسره کړو. مجیب زدران د 6 اوریزو لوبو بهترینه بالر یعنې بهترینه ریکارډ هم جوړ کړ. او د مجیب زدران په دغه لوبه کې خاص خبره دغه ده چې دغه 4 لوبغاړي چې کوم دي بولټ اوټ کړي دي، یعنې وکټ یې ورنه لوزولي دي، یعنې ډېر زبردسته بالنګ یې ترسره کړ. همدغسې دغه لوبه خو اوسه پورې هم روانه ده، 1.5 ساله پورې هغه بل ټیم راایسار کړی. د مجیب زدران دومره ښه بالنګ په وجه باندې هغوی ونسه کولی دومره غټ هدف ورته کیدي. نو په دغه ویډیو کې مې خاص د مجیب زدران یادونه د تاسو لپاره کوله ځکه مجیب ډېر وخت راهیسه بیګ بیش لیګ کې لوبې ترسره کوي، خو دومره ښه بالنګ یې نه و ترسره کړی. نن د بیا ځان ثابته کړه چې دی د 6 اوریزو لوبو کرکټ هم یو ډېر خطرناکه بالر ده او همدغسې ده دا هم ثابته کړله چې د آی سی سی په درجه بندۍ کې چې 2یم رینکینګ آی سی سی ورکړی ده، د هغې حقدار هم مجیب ده. تاسو هم خپل نظر لاندې ما سره په کمنټ کې حتما شریک کړئ او همدغسې تازه خبرو لپاره دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ.